السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، موږ تاسو څنګه کولی شو چې دغه شان خپل تصویران په خپل موبایل کې جوړ کړو، سټایلیش تصویران. نو د ویډیو د شریکېدو مخکې ملګرو تاسو به خپل پکس ایډ ته راشئ. ملګرو دلته دغه پکس ایډ ملګرو تاسو له پلې څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو که دا تاسو سره موبایل کې نه وي، دې لینک به هم تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې پرېږدم. له هغې ځای څخه یې تاسو په ارزانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. ملګرو دې ته به زه ور داخل شم. یو وار کله دلته زه ور داخل شم دوستانو، دلته ملګرو زه یو تصویر ورته راخلم. هلته به تاسو په دا مثبت علامه باندې کلیک وکړئ. ملګرو هلته به تصویر زه ورته راواخلم، کوم چې ایډیټ پکې کوم. دا تصویر ملګرو دا به زه ورته راواخلم. ملګرو دا تصویر ما تاسو ته د فیسبوک پر پیج کې پرېښودلی دی، له هغې څخه تاسو په ارزانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. ملګرو دلته ملګرو تاسو داخل راشئ، هلته به پر ایډ فوټو باندې تاسو کلیک وکړئ. ملګرو دلته به تصویر ورته راواخلئ، پروفایل ویکا سره کوم عکس ملګرو زه غواړم چې دغه عکس ورته راواخلم. ملګرو دغه زه ایډیټ وکړم. ملګرو دا به تاسو ورته ایډ کړئ. دغه به داسې ملګرو دغسې راولئ، ته به راسې راشئ. دلته به تاسو بلینډ ورته انتخاب کړئ، یا تاسو وناتئ. ملګرو دلته به تاسو ورته مولټي پلې انتخاب کړئ. دا به داسې راولئ. ملګرو ملګرو دلته به تاسو بیا دغه چیک علامه باندې کلیک وکړئ. ملګرو دلته به بیا دغه شی باندې کلیک وکړئ. ملګرو نو زموږ تصویر بالکل ګلري ته سیو شو. ملګرو ډېره خوندوره طریقه ده. ملګرو که ویډیو مو خوښوي ویډیو لایک، ویډیو ملګرو سره شیر کړئ. تاسو نور خوندورو لپاره زموږ